بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لسورة آل عمران دریتیا نمبر آیت پوری خبر شیو. په دې اخرنی آیت کې دا خبره بیان شیو چې دا خلق یعنی دا اسلام نه منون کی کس لټی بل دین دا الله د دین نه علاوه، او حالانکه الله رب العزت هغه ذات ته چې د هغه دپاره یا هغه ته غاړه ایښودې ده هر هغه چا چې په اسمان او په ځمکه کې دی، که هغه په خوشحالۍ سره وي او که هغه په زور وي، او ټول به الله ته واپس کیږي. دکه یو دین الله قبلی چې کوم د الله له طرف نه راغلی، دین علاوه بل دین الله نه قبلی. اوس د هغه دین او د عقیدې اعلان الله وایي د یهودو نصاراو په مخ کې وکړه. خپل رسول ته وایي چې ته هغه عقیده بیان که، هغه دین چې کوم د الله په نزد قابل قبول دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله. توایا من ایمان راوڑے دے پاللہ. دقشان آیت سورة البقرہ کی تیر شوئے بالکل دغشان خواهی کی دی قولو تاسو آئی مسلمانانو ته خطاب و چې تاسو خپل عقیده راښکاره کوي دوی ته چې زموږ په دین کې څه عیب دی. دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته ووایه چې دا عقیده ده، دا منهج دی، دغه دین د الله په نزد قابل قبول دی، او په دې دین کې ټول انبیا منلی کېږي، ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان دی. داسې نه ده د یهودو په شان چې بعض منو بعض نه منو، نه د نصاراو په شان چې بعض منو بعض نه منو، نه د نورو مذهبونو والا په شان. وما انزل علينا او باغ کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې، وما انزل على ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب، او باغ چې نازل کړی شوی دی په ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب علیهم السلام باندې، والاسباط او په بچو د یعقوب علیه السلام باندې، وما اوتی موسی وعیسی او پاغه چې ورکړی شوي دي موسی او عیسی علیهم السلام ته، والنبیون من ربهم او نور پیغمبرانو ته د طرف د رب د هغوی نه، لا نفرق بین احد منهم جدائی نکو من په منځ د یو تن کې د دوی نه، ونحن له مسلمون او من خاص الله ته تابعدار یو. دغه شنایت مخکې تیر شوی، تفسیر هلته شوی. دلته دا یو فایدې یاده کوي چې كل ما جاء من عند الله واحد في اصله. الله د طرف نه چې کوم وحی راغلی ده کنه بنیاد د هغې یو دی. اگر که هغه جدا جدا قومونو ته راغلی ده، اگر که هغه په جدا کتابونو کې راغلی ده، اگر که هغه جدا پیغمبرانو ته راغلی ده، خو اصل او بنیاد هغه یو دی. عقیده نه بدلیږي. ها شرایعو کې احکاماتو کې بس فرق شته. بل دا وګوره حقانیت زمونږه چې موږ الحمدلله ټول انبیا منو، ټول پیغمبران منو، ټول آسماني کتابونه منو، انکار نه کوو. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا او چا چې لټو بغیر د اسلام نه بل دین، فلن يقبل من نو هیڅ چېرې به قبول نه کړی شي د ده نه، وهو في الآخرة من الخاسرين او دی بی پا آخرت کی دا تاوانیانو نا. دغه یو دین قابل قبول او په دې باندې خبره پرون شوې وه، ابل رزوم شوې وه، او بیا راته ویم چې اوس
سورة العمران شو اکثر صورتونه دي سره روان دي چې هغه آسان دي خو د هغه چا دپاره چې هغه په توجه خبره واوري او ځان پرې پوه کړي بس صورتونه دي چې هغه تفصیل غواړي هغې کې احکامات راځي هلته به لږ وضاحت ډېر کېږي نور به موږ کوشش دا کوو چې خبره مختصر وشي او که چېرته داسې یو اهمه فایدې ډېره ضروري هغه به بیانېږي اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې الله به څنګه هدایت وکړي داسې قوم ته چې کفر یې کړی د اسلام نه وروستو نو بعض علما وایي چې دا د اهل کتابو مبارک الله وایي نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې اهل کتابو کوم وخت کې ایمان راوړی چې به یې کفر کړی نو جواب د هغې دا دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې سوره بقره کې تیر شوي که دوی به زیری ورکوو او دوی به دعاګانې غوښتې چې یا الله دغه پیغمبر راولېږه چې موږ د هغه په ملګرتیا کې د مشرکانو سره جنګونه وکړو او وایي داسې یو نبي به راځي او دا به او داسې به او دغه به دا ایمان دی که نه منل دی ایمان منلو ته وایي چې کله راغې انکار یې وکړو نو الله به داسې قوم ته څنګه هدایت وکړي یا د دې په شهر نزول کې یو واقعه ذکر کېږي چې دا یو کسو مسلمان شو چې کله مسلمان شو بیا مکې ته وتښتېدو لاړ مکې ته وتښتېدو او کافر شو اسلام یې پرېښو بیا په دې خپل کار باندې ډېر پښیمانه شو چې یاره دا مانه څه کار وشو نو خلک به یې رالیږل د رسول صلی الله علیه وسلم خواته وي د هغه نه تپوس وکړي چې زما توبه به الله قبوله کړي او که نه الله دا آیتونه راولېږل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم څنګه به هدایت وکړي الله هغه قوم ته چې کفر یې کړی دی وروستو د ایمان د هغوی نه ایمان یې راوړو بیا کفر کوي د ډېر بدتر دی د هغه یو نه چې د سره ایمان نه دی راوړی ځکه چې دی یو پیر خبره ومنله ویې پېژنده د هغې نه بعد ته انکار کوي دا لوی مجرم دی نو د الله طریقه دا نه ده چې الله رب العزت په زور چاته هدایت ورکړي وشهدوا ان الرسول حق او گواهی ورکړې ده چې دا رسول حق دی دوی به منله که دوی زموږ کتابونو کې شتي وجاءهم البینات او راغلی دی هغوی ته ښکاره دلیلونه د دې هر څه باوجود کفر کوي نو الله به ولې هدایت ورکوي هدایت خو الله هغه چاته ورکوي قرآن کې به راشي نورو ځایونو کې چې چا کې انابت وي څوک الله ته واپس کېږي د زړه نه هدایت غواړي الله رب العزت ورته هدایت اسان کړي او چې مسلمان شو یا دین یې وپېژنده او بیا کافر کېږي دې سړي ته خو الله هدایت نه ورکوي هغه هدایت نه غواړي والله لا يهدي القوم الظالمين او الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته لوی ظلم دغه دی چې انسان یې د ځان سره وکړي لوی ظلم دا دی زمونږ اکثر سوچ دی نورو ظلمونو ته ځي بل چا باندې ظلم کول او په ځان باندې بې شماره ظلمونه کوو د سهار نه د ماښامه پورې فایده یې ده که توجه دې ظلم ته ورکوي ډېر خلک داسې شتي چې د دغه ظلم نه ځان ساتي دا به بل چا باندې ظلم کول او ځان یې تباه و برباد کو په ځان ظلم کوي سحر ماښام د ده ګناهونه دي نافرمانیانې دا کمزوری بدن د دې جهنم ته یې روان کړی دی دا لوی ظلم نه دی نو دا ظالمان دي دا خلک لوی ظالمان دا دي والله دوی ته هدایت نه کوي اولئک جزاؤهم دغه کسان بدله د دوی دا ده ان علیهم لعنة الله چې په دوی باندې به لعنت د الله والملائکة والناس اجمعین او د ملائکو او د خلکو ټولو خالدین فیها همیشه به یې په دغې کې لا يخفف عنهم العذاب سپک به نه کړی شي د دوی نه عذاب ولا هم ينظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړی شي نو فایده دلته دا راووته هر هغه سړی چې د حق د منلو نه بعد یا د حق د واضح کېدو نه بعد حق نه مني نو دی د لعنت حقدار دی
ځکه چې دې خلکو ته حق راغلی بیا یې نه دی منلی الله وي به دوی لعنت دی او څنګه چې عمل لی داسې ورسره الله وکړه دوی ځان د حق نه لرې کړو الله رب العزت د خپل رحمت نه لرې کړو نو دلته غټه فایده ده ها الله رب العزت ډېر غفور ډېر کریم مهربان رب دی یو طریقه شتي د واپس کېدو هغه دا چې دوی توبه وباسي إلا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه کسان چې توبه ویسته وروستو د دغه کفر نه وأصلحوا او خپل عمل برابر کو فإن الله غفور رحيم نو یقینا الله بخونکی مهربان دی دلته دوه خبرې یوه توبه تیر شوي ګناهونه ټول ختموي دلته دی کفر نه بعد توبه ویست یعنې چې کفر پې ختمیږي نو هره ګناه ورسره ختمیږي دویمه فایده دا ده چې توبه سمه توبه وي څه دلیل دی باغې دلیل ته دا دی واصلحو توبې شرطونه ذکر شوي وو مخکې دلته به الله دا خبره ذکر کړه چې خپل عمل یې برابر کو عمل دې نه دی برابر کړی توبې وباسي ځکه توبې خو الله نه قبلوي نور به خپل ژوند بدلی توبه دې وویسته خالص توبه خفه یې غمجنه او نور دې خپل ژوند برابر کو عمل دې برابر کو کردار دې برابر کو الله رب العزت له توبه قبلوي خو هسې که ټوغې او مسخرې کې ځکه توبې الله نه قبلوي اوس الله رب العزت یره ورکوي ښه څومره مهربانه رب دی دا یره هغه چا له ورکوي چې کفر یې کړی دی چې ګوره سبا بل سبا مه کوئ مرګ به راشي د توبه وباسئ او که مړه شوئ په دې کفر باندې نو بیا خو د الله توبه نه قبلوي یا که د سا وتو په وخت کې توبې وباسئ هغه هم الله نه قبلوي را به شي سورة النساء کې چې الله دغه وخت کې توبه نه قبلوي ځنکدن کې نو ګوره یری هغه قوم چې هغوی یې نه مني او یې توبه وباسي راواپس شي د الله څومره پراخه رحمت دی څومره مهربان رب دی إن الذين كفروا بعد إيمانهم یقینا هغه کسان چې کفر یې کړی دی وروستو د ایمان د هغوی نه ثم ازدادوا كفرا بیا زیات شو په کفر کې بای کې روانو په کفر کې ترقي کوله تر دې چې څه شو مړه شو یا ځنکدنې راغی او توبې وباسي لن تقبل توبتهم هیڅ چېرې به قبوله نه کړی شي توبه د هغوی وأولئك هم الضالون او هم دغه کسان هم دوی ګمراهان دي الله ورسره څه ظلم وکړو الله خو له دعوت ورکړي توبه وباسي خو هغوی په کفر کې دومره ورننوتو چې پکې د دنیا نه لاړو نو اوس خو الله به دوی رحم نه کوي په کفر مړه شو إن الذين كفروا وماتوا یقینا کسان چې کفر وکړو مړه شول وهم کفار په داسې حال کې چې هغوی کافرانو فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا نو هیڅ چېرې به قبول نه کړی شي د یو کس د دوی نه ډکه ځمکه سره زر ولو افتدا به اگر که به بدله کې ورکړي هغه فایده یې ادا کوي نن ګورې زموږ نه الله معمولي څه غوښتلي دي که دا معمولي څه دي وکړو آخرت کې کامیاب شو او که په آخرت کې د ټوله دنیا الله وایي چې سره زر شي او ورکوي که نه چې د عذاب نه بچ شم فایده نه درکوي نن دا مال ولګوه اگر که لږ دی نن دا عباداتو که اگر که کمزوري دي کوتاهیانې زموږ نه کیږي د دې به راته فایده میلاو شي په آخرت کې خو په آخرت کې او را به شي قرآن کې ځای به ځای انشاءالله بچې ښځه مور پلار قوم الله وی ومن فی الارض او ځمکه کې چې څوک دي دا هر څوک چې قربانۍ کنه په هغه ورځ هغه تانه نه قبلیږي نن دا فایده ده موږ سره دې کې الله یاره ورکوي ورکه ستاسو دا خیال چې آخرت کې به څه جرمانه څه شی ورکو
نو الله وی آخرت کې د ځمکه چې د سرو زرو نه ډکه کوي که نه او د دې په بدله کې ورکوي چې ما د عذاب نه خلاص کړي نو عذاب نه به خلاص نشي. اولئک لهم عذاب الیم، دا کسان د دوی دپاره عذاب دردناک دی. وما لهم من ناصرین، او نه به یې دوی لره هېڅ مددګاران. اوس الله رب العزت چې کله دا خبره ذکر کړه چې د کافرانو نه به او د مجرمانو نه به ځمکه چې د سرو زرو په شان شي یا ډکه شي دته الله نه قبلوي آخرت کې، دنیا کې چې څه ولګي هغه قبلوي. نو ځکه مؤمنانو ته نصیحت کوي چې تاسو مال لګوئ، خبرې سره خبره جوړی شي که نه. نو دلته اوس دا خبره ذکر کوي چې تاسو د دیندارۍ اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشئ رسېدی چې څو پورې تاسو د هغه څه نه خرچه نه کړي کوم شی چې ستاسو خوښ دی. دا قرباني ده که یا یعقوب علیه السلام باره کې خبر را روانه ده او یعقوب علیه السلام بیمار شوی و، دا عرق النساء بیماری پې راغلی وه او ډېر تکلیف به وته. نو هغه دا منښته کړې وه چې زه ښه شم نو زه به په ځان باندې هغه خوراک حراموم بندومه کوم چې زما ډېر خوښ دی او هغه څښاک. الله رب العزت چې ښه کړو هغه په ځان باندې د اوښانو غوښه حرامه کړه او د اوښانو پی، او دا د هغوی په شریعت کې جایز و. ما وایي که نه شرایعو کې اختلاف لږ ډېر شتي، نو د هغوی په شریعت کې دا جایز و چې ته یو شی الله حلال کړی ته په ځان باندې حرام کې، زمونږ شریعت کې دا نه دي جایز. الله رب العزت اوس دوی ته وګوره که نه، یعقوب علیه السلام د الله د بندګۍ دپاره په ځان باندې هغه څه منع کړو چې هغه د هغه ډېر خوښ، قرباني به ورکړې. د الله په لار کې به هغه څه قربانۍ چې ستا خوښي، دا نه چې پالتو شیز دې راغستی د الله لپاره یې ورکړې. لن تنالوا البر، هېڅ چېرې به تاسو ونه رسئ پوره نیکۍ ته. البر مشهوره معنی ده که چې نیکي، پوره نیکي. بعض علماوی د دې مطلب جنت دی، یعنی تاسو نشئ رسېدی جنت دی. بعض وایي تاسو نشئ رسېدی د ایمان اوچتې مرتبې او ټولې خبرې دې کې راځي. حتی تنفقوا مما تحبون، تر دې چې خرج کوئ د هغه څه نه چې تاسو یې خوښوئ. دې نه فایده راووته موږ چې په مخه وایو چې یوازې په امیدونو کار نه کېږي. څه به کې؟ قرباني به کې، قرباني به ورکې. ما سهار یو تفسیر کتو، یو عالم دلته ناشنا خبره ذکر کړې وه چې خبره د یهودو روانه ده، الله پکې دلته دا خبره ذکر کړه د اهل کتاب. ګوره ټولو علماو علم یو شان نه دی، ټولو ذهن یو شان دی، انسانان ټول داسې دي. هغه یو ناشنا خبره ذکر کړه، انتهایي ورته زه خوشحاله شو. کله چې د سړي په علم کې اضافه وشي دا اوچت نعمت دی د الله رب العزت. هغه وی دا خبره الله دلته په دې ذکر کړې ده چې دا یهود په دې دنیا ډېر مین وو، په خصوصا په مشرتیا، او دوی د رسول صلی الله علیه وسلم سره دا طبیعت په دې نه لګېدو چې زمونږ مشرتیا ځي. نو الله ورته وایي چې ګوره تاسو د ایمان اوچتې مرتبې ته د هغه وخته پورې نشئ رسېدی چې څو پورې هغه څه نه لګولي چې ستاسو خوښ، یعنې دا مشرتیا به پرېږدئ، دا قیسې میسې به پرېږدئ، نو هله به جنت ته رسئ. او دا د عالم ناشنا سوچ کړی دی یعنی الله وی هغه څه به لګې چې ته پې ډېر مینې او هغوی په مشرتیا مینو. نو چې په رسول صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي نو مشرتیا چې ځي، ځکه چې د هغه تابعدار کېږي به. نو الله ورته وایي دا به لګوئ نو اوچتې مرتبې ته به ورسوي. دا دې کې یو ډېره قیمتي فایده ده او الله دې موږ په قرآن باندې پوه کړي. بله فایده دلته دا ده، ګوره د الله دې کرم او رحم ته وګوره. مما بعض د هغه څه نه چې ستاسو خوښ دی، داسې راته نه دي ویلي چې ټول به هغه څه لګوئ چې ستاسو خوښ دی، لږ ډېر ته وي لګوئ چې خیر دی، او هغه لږ ډېرو به هغه راکړي دي. او په هغې کې موږ ته دا وایي چې ته دا نه چې ټول له واله،
لږ ترې راواله او په هغه لږو کې زمونږ حال هغه وی تا ته معلوم دی او ما ته معلوم. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. او هغه څه چې تاسو خرج کوئ یا او هغه چې تاسو خرج کوئ څه شی نو یقینا الله په هغې باندې پوهه دی. دلته یو فایده ته ذکر کړم من شی او هغه چې تاسو خرج کوئ من شی هر شی چې نو دی کې مال لاغی دی کې علم دی کې بدن دا هر څه به ته خرج کړې د الله دپاره که صرف مال نه دی مراد دلته بدن هم د الله دپاره ته لګې علم ته د الله دپاره ښې مال ته لګې نو دا هر څه دی کې دننه رالو الله پې پوهه دی تا مطمئن کوي چې دا هر څه الله ته معلوم دی یېرېږه مه د دې بدله بدله درکوي. ښه اوس د یو شبهې جواب ورکوي دغې خبره د اهل کتابو سره روانه ده. یهودو خصوصا دا مسله ډېره نیغه نیغه کوله وی تاسو وایئ چې ابراهیم علیه السلام موږ د ابراهیم علیه السلام تابعدار یو نو ابراهیم علیه السلام په شریعت کې خو اوښان حرام او د اوښانو غوښه نو تاسو څنګه د هغه تابعدار تاسو خو اوښان خورئ. الله رب العزت آیت راولیږو چې نه اوښان د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې نه و حرام دا خو یعقوب علیه السلام چې بیمار شو نو په ځان باندې حرام کړو الله پې نه و حرام کړي نو د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې اوښان څه حلال. یا دا یهودو د عیسی علیه السلام دین منو نه یې منو که نصاراو سره نه لګېده خبره تېره شوه نږدې ولې ورسره نه لګېده وی دا څنګه موږ وی انجیل کې بعض مسلې هغه وي چې د تورات یې منسوخ کړې وي نو دوی وی چې دا خو نشي کېدی چې مسله دې منسوخ شي. الله ورته ویي ولې نشي کېدی د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې اوښان څه حلالو او یعقوب علیه السلام په ځان څه کړو حرام کړو یا هغه بیا حرام شو مخې ته که نو منسوخ نه شوه مسله نو دا خو شتي ستاسو په کتابونو کې الله وایي شته. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل طول خوراكنا حلال بني إسرائيل دپاره إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر هغه چې حرام کړي یعقوب علیه السلام په خپل ځان باندې من قبل أن تنزل التوراة مخکې د دینه یا مخکې د نازلېدو د توراتنا. قل ورته ووایه فأتوا بالتوراة نو راوړئ تورات فاتلوها بس ولولئ هغه إن كنتم صادقين که چېرته یئ تاسو رښتیني. دې ځای کې ګوره ګټه فایده چې علم د سره نه د دشمن سره به خبرې هم ونه کړي. پرون ما دا فایده ذکر کړې وه یاد ته که نه دی یاد اوس چې دا خبره تا ته نه معلومه او دا علم د سره نه چې د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې څه و او څه نه و ته به یهودي له جواب ورکړي یا نصراني له به ورکړي نو علم وکړه چې د مقابل انسان د شبهاتو جوابات ورکړي. بله خبره بله غټه فایده به کې دا راووته چې د مخالف کتابونه وګوره په هغې ځان پوه کړه نو جواب به ورله سم ورکړې. الله ورته وایي تورات راوړئ ځه راوړئ تورات کې وښایئ ځه چې دا اوښان د ابراهیم علیه السلام په شریعت کې حرام وښایئ که نو په دې خبرې سره سړی سخت راګیر شي چې ته د هغه د کتاب نه هغه ته مسله ښیې. لکه نن سبا دې باب کې مشهور اگر که ډېر علما دي ډېر مشهور پکې ډاکټر ذاکر نایک صاحب دی الله یې هغه په ژوند کې برکت واچوي او د هغه طریقه دکه ده چې د مخالفینو کتابونه ټول یاد کړي دي نو چې هغه خوا دې خوا وایي دی ورته وایي ستا کتاب کې خو داسې نشته یا ستا کتاب کې خو هم دا راغلی ده بس هغلی پاتې شي. نو دا طریقه هغه د قرآن نه زده کړې ده. قل فأتو بالتوراة راوړئ تورات که نه زه که رښتیني یې هغوی رانه وړو
ځکه تورات کې خو دا مسله شته نه، دا خو هغوی د ځان نه جوړه کړې وه. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، نو هغه چا چې جوړ کړل په الله باندې دروغ وروستو د دې نه، وروسته د دې وضاحت نه، فأولئك هم الظالمون، نو دغه کسان هم دوی ظالمان دي. ولې ظالمان دي؟ پورا جواب ورکړي، وضاحت نه بعد په الله دروغ جوړ کړي دي. قل صدق الله، ووایه رښتیا ویلي دي الله. خبره واضحه شوه، الله رښتیا ویلي وی او وی به. دلته فایده یاده کړئ، بعض خلک چې کله د قرآن تلاوت ختم کړي نو صدق الله العظیم وی، رښتیا وی الله. دا خبره خو صحیح ده، دې کې خو شک نشته، زموږ په ایمان ده. خو د تلاوت نه بعد صدق الله العظیم ویل دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت، نه د صحابه کرامو نه ثابت، نه د تابعینو نه. لکه څوک دا وایي چې دې باندې خو په قرآن کې امر راغلی قل صدق الله، ووایه الله رښتیا ویلي. نو دا خو دغه ځي دپاره ورته نه دي ویلي چې تلاوت په اخره کې ته دا ووایه. آیت په بل ځي سړی کله فټ کولی شي؟ داسې زموږ د مرضۍ خبره خو نه ده. یو سړی به راشي چې خیر دی، مسعود پیري ته ورته ویلي چې دین په مسلو کې څوک دا نه وایي چې خیر دی. نن دې نوي مسله راوباسي ته وایي خیر دی، سبا به بل، سبا به بل، بل به بل، خو دین ټول لار ګډوډ شو. نو تلاوت پسې صدق الله العظیم دا نه دی ثابت. نور دا خبره خو صحیح ده چې الله رښتیا وایي، خو چې ته ورپسې دا وایې دا نه دی ثابت. نو دې ویل نه دي پکار. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، بس روان شي بدين د إبراهيم عليه السلام پسې چې متوجه والله ته، وما كان من المشركين، او نو هغه د مشرکانو نه. د ابراهیم علیه السلام تذکره ولې وکړه؟ دوی وی چې موږ د هغه په مذهب یو، او د هغه په مذهب کې خو خان حرام. نو تاسو څنګه وایي چې موږ د هغه په مذهب یو؟ الله د هغې وضاحت وکړو چې خان حرام و که نه و. اوس وایي د ابراهیم علیه السلام دا لار صحیح راونیسئ. حنیف د دې په باره کې مخکې خبره شوې، نو په دې پسې د کعبې خبره کوي، د حج. ولې؟ ځکه چې د ابراهیم علیه السلام د ملت ابراهیمي ګټه نښه هغه د حج کول د بیت الله. نو چې ته د ابراهیم علیه السلام تابعداري کې، حج به پکې کې، عمره به پکې کې، ځکه چې دا د هغه په ملت کې دي. دغه شان یهودو به د خپلې کعبې ډېر د خپل عفو د خپلې قبلې ډېر صفت کوو، بس زمونږ دا بیت المقدس طرف ته موږ دیسي او موږ دیسي. نصاراو به وایي موږ بیت اللحم طرف ته زمونږ چې دی قبله ده او دغه د ټولو نه برابر ده. نو الله رب العزت د دې په ضمن کې دلته دا خبره ورته هم ذکر کوي چې قبله دغه کعبه ده، د دې تعظیم کوئ، دې ته مخ کوئ. إن أول بيت وضع للناس، یقینا اولنی کور چې ایښودی شوی دی د خلکو دپاره، للذي ببکه، خامخا هغه دی چې په مکه کې دی. ابو ذر غفاري رضی الله عنه د رسول الله وسلم نه تپوس کړی و که نه؟ اولنی جومات د ځمکې په دې مخ رسول الله وسلم ورته مسجد حرام دی، بیا مسجد اقصی په منځ کې وي 40 کاله. دا اولنی کور د خلکو دپاره ایښودی شي. چا اول جوړ کړی دی د دې تفصیل سوره بقره کې تیر شوی دی. او مکې ته بکه هم ویلی کېږي، مکه او بکه. بعضو مفسرینو دا فرق ذکر کړی، سلفونه نقل دی چې بکه بلکل د کعبې د خوا او شا علاقې ته وایي چې دې نه شاته دا مکه ده. دا د مکې یو نوم دی. بعض وایي دې ته بکه په دې وایي ځکه چې دغه ځای کې خلک راجمع کېږي، ګڼه پکې جوړېږي، اور وخت پکې ګڼئ، نو ځکه دې ته بکه هم ویلی کېږي. مبارکن برکت والده وهدى للعالمین، او هدایت ته د پاره د مخلوقاتو. برکت والده دې خو وضاحت ته ضرورت نشته، ټول برکتونه هلته دي.
هدایت تی او د هدایت زیده نو دا فایده ده که برکت غواړي که هدایت غواړي نو بیا وخت په وخت اراده ده دغه کور کوه زه راځه خصوصا دا کم ملګري چې دلته دي دوی ته زما دا نصیحت زه تعجب وکړم دې بعضو ته وګورم وایي کال شوی ده ما عمره نه ده کړې څوک وایي زما شپږ اووه میاشتې وشو څوک څه ګوره دا موقع بار بار نه راځي او نه دا ژوند په مخه یي خلک بهر ملکونو کې ځمکې خرڅوي جیدادونه خرڅوي یو روپۍ جمع کوي چې ته عمرې له راشي موږ ته الله اسانه کړې ده وخت په وخت ځای راځي ځای د هدایت دی هلته الله خلکو ته هدایت نصیب کوي هغه ځای د برکتونو دی نو چې الله راته نعمت اسان کړی دی بې قدري مه کوه فیه آیات بینات باغی کې نښې دي ښکاره ډېرې نښې دي هلته امام ابن القیم رحمه الله په دې ډېر تفصیلي لیکل کړي دي هغه څلوېښت نښې ذکر کړي دي څلوېښت خو موږ دلته نشو را نقل کولی ځکه چې هغې به ټیم ډېر لګي لکه هلته زمزم دی اوبو ته وګوره دا نښه ده دغه شان د کعبې ته وګوره دغه شان مقام ابراهیم ته وګوره هلته امن ته وګوره هلته سکون ته وګوره او داسې پسې بیا ځه دا نښې الله وایي هلته ډېر شی دي یو پکې دا ده مقام ابراهیم ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام د دې تفصیل سوره بقره کې تېر شوی چې دا ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام دې نه مراد څه دي موږ پکې دوه خبرې ذکر کړې ومن دخله كان آمنا او څوک چې ورننوځي هغې ته نو وي به په امن دې باره کې هم خبره شوې امن هلته خو داسې امن دی چې هغه زناور هغه څاروي په یو بل حمله نه کوي هغه هم په امن کې او دا امن دا نه چې زموږ د اسلام د راتلو سره دلته امن راغلی د کوم وخت نه چې دا کعبه دغه ځای کې ده او په دغه ځای کې امن دی جاهلیت په ورځو کې د جاهلیت په ورځو کې چې یو سړي به د خپل پلار قاتل په حرم کې وموندو نو هغه ته به یې غږ نه کوه د خپل پلار قاتل چا به ورته وایي دا قاتل دی اوس دې کله حرم کې ومونږ الله داسې امن والا ځای ګرځولی دی ولله علی الناس حج البیت او خاص د الله دپاره په خلکو باندې حج کول دي د بیت الله من استطاع الیه سبیلا په هغه چا باندې چې طاقت لري هغې ته د لارې مخکې دا خبره ذکر شوې ده چې حج کله فرض شوی سوره بقره کې تفصیل تېر شو په دې آیت سره الله حج فرض کړی دی دا یاده کوي فایده دې آیت دا چې نازل شو حج فرض شو په د کوم کالو نهم کال رسول صلی الله علیه وسلم په لسم کال کې وکړو قید ورسره ولګېدو چې د چا طاقت حدیث کې راځي طاقت الزاد والراحله توخه د سفر او سورلی چې چا سره توخه د سفري سورلی ورسره رسیدی شي په امن و امان کې وسي نو په ده باندې حج لازم دی عمر کې یو پیر حدیث کې راځي چې د دې نه زیاتې هغه به نفلي او چې د چا طاقت نه وي نو الله رب العزت د هغه نه تپوس نه کوي او چې د طاقت باوجود یې څوک نه کوي نو واوره ومن کفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غني عن العالمين نو یقینا الله بې حاجت دی د ټولو مخلوقاتنا دا مو چې د حج بس که زه ونه کوم الله ته به څه نقصان ورسي الله وایي که نیکه مې کوه الله خو بیزاره دی او دا د هر عبادت په باره کې نیکې الله بیزاره دی ځان ته نقصان ورکړي نو خبره عامه خبره د اهل کتابو سره روانه ده نو بیا هغوی ته نصیحت پکې الله کوي قل یا اهل الكتاب ویا کتاب والو لم تکفرون بآیات الله ولی کفر کوي په آیتونو د الله
والله شهید علی ما تعملون او اللہ گواہ دے پاغ سچی تاسوی کوئی. مہربان رب دے گورا زی پزی دوی یرائی دوی لنصیحت ولی چی واپش یعنی اللہ دیسیم کولا شو چی بغیر دے نصیحتون نے بدوی عذاب راوستا ہے کسی اولا ختمہ کردے. ہونا اللہ رب العزت لوی موقع منگ لرا کردی دی اور آکئی ولی چی زمان عذرون ختم شی. حدیث کی راجی کن چی او سڑیش پیت کالو تا ورسیدن وید دا عذر ختم شو بس تیم شپیت کالو جون اللہ تعالی درکو او پا دی کی تپوها نشوی نو تب اللہ تا سو عذر بیانی نو اللہ پا ہر طریقہ زمان عذر ختم کردے دے. اہل کتاب بسوی اللہ تا چی اللہ تا مکتا نصیحت نو کردے تا مک نوی رولی. قل يا أهل الكتاب ويا كتاب ولو لم تصدون عن سبيل الله ولألوي تاسو دلار دالانا من آمن غسوك چي إيمان راوڑے دے تبغونها عوجا تاسو لٹوی دا غلاری لرکو گوالے اغنی غلار اغی تاسو گوالے چی کگش یعنی غینا خلق دی کگی لاری تواوڑی کوشش هم دقا دے ولی دیسی کوئی. وانتم شہداء او حال دا چی تاسو گواہان یئی سن گواہان یئی پوہے چی حق لار دقا دا او دا منگ چی کمو بیانو دا کگا دا. وما اللہ بغافل عما تعملون او ندی اللہ نا خبر دا غسن چی تاسوی کوئی. منس کے اللہ مومنانو تا نصیحت کئی چی گورے دا دی اہل کتابو بخبرو کرا نشئی گورے دا دوی دا عقیدینا دا دوی دا گمراہینا دا دوی دا عادات و تقالیدونا زان لری ساتی گورے دوشتاسو دا پارا خیر نگواری گورے. یا ایوہا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا کچرت تاسو تابداری کوئی دیوی ڈلی من الذین اوتوا الكتاب داغ کسانونا چی ورکڑی شوی دے ورت کتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس بکی تاسو رستو دا ایمان ستاسونا کافران. منگیم پوکر چی گرے دا دوی لارا دا دوی پیخی مکوی دا دوی تابداری مکوی با گمراہی کے او که تابداریم دا دوی اکڑا دا ایمان نورست با کافراش دا صفای اعلان اللہ منگتا کردے دا بیام دیر دیسیشتی چی اگوی پا دی که فخر محسوسی چی کل دا یهود و نصاراو بلار روان شو ولیادو باللہ او اللہ وی دا اگوی بلار کروان شی دا دی دین نبام لاسوی انزای ہر سا بدنا ختم شی. اس اللہ وی کتاسو کفرو کو نستاسو سعوزرم نشتی زکی جب تاسو خوپا نمونو حجت قائم شوید. وکیف تکفرون او سنگ با کفر کوئی تاسو وانتم تتلا علیکم آیات اللہ او حال دا چی بتاسو الوستلے کی گی آیتون دا اللہ یا چی بتاسو یا لوستلے کی گی پتاسو باندی آیتون دا اللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی رسول دا گدے. ادھا دین بعد بس کفر کے آیتون دا اللہ بیانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشتی صحابہ کرام منس کی وہ او خدا گدہ خلی مبارکی نے ڈائریک خبری اوری دلی بیا خبری منگتا پس سند سر صفا ستر رسیدلی نو که سڑے دا دی باوجود کفر کئی نو سعوزری اشتی اس عذری نشتی. ومن یعتصم باللہ او چاچی منگولی ولگولی پالا فقد هدی الى صراط مستقیم نو یقینا غت ہدایت شلارینی غتا پالا بانی منگولی لگول مانا دا اللہ پا کتاب دا اللہ پا دین
د الله د طرف نه راغلي وحي باندې دلته فایده یاده کوي چې څوک د الله سره رښتینی دی به نیغه لار مومي ځکه چې څوک منګولې ولګي د الله په دین نو دی رښتینی دی فقد هدي الى صراط مستقیم او که هسې چل ول دی کوو نو بیا نیغه لار ستا په نصیب نشي کېدی د الله سره رښتینی شئ او د الله د دین سره رښتینی شئ چې هغه څه دله درکړي چې په څه باندې زمونږ عزتونه دنیا او آخرت کې ډېرېږي په څه باندې زمونږ سترګې یخېږي دنیا او آخرت کې چې سکون راته میلاو شي دنیا او آخرت کې دا به هله کېږي چې کله موږ د الله سره رښتیني شو د زړه نه په زړه کې رښتیني په ژبه رښتیني په اندامونو رښتیني یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویریږئ د الله نه منځ کې پکې موږ ته نصیحت کېږي که نه خبره خو د اهل کتابو روانه وه والله وایي چې د دوی په نقش قدم روان نه شئ ګورئ او ویریږئ د الله حق تقاته په لایقه یره د هغه سره د دلیل دی په دې باندې فایده یاده کوي چې د تقوا منازل او مراتب او درجات دي تقوا ټوله یو شان نه ده ځکه که ټوله یو شان الله به ویریږي خبره ختمه شو نه ویریږي په هغه تقوا سره چې الله لایق دی د هغې معنی ده چې تقوا کې کتب رشتي او د ټولو تقوا یو شان نه ده ټول خلک د الله نه یو شان خو نه یېرېږي فرق دی پای کې نو دا فایده دلته راښکاره کېږي او د دې تفصیل د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی نو هغه وایي تقوا داسې د کومې چې الله حقدار دی هغه دا دی چې د الله طاعت وکړي او نافرماني نه کړي او د الله شکر ادا کړي او ناشکري ونه کړي او الله یاد کړي او هیر یې نه کړي دا هغه تقوا ده د کومې تقوا چې الله رب العزت حقدار دی الله دې موږ کې پیدا کړي ولا تموتن الا وانتم مسلمون او ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو مسلمانان یئ فایده وی ځان کې تقوا راولئ بیا وی ممرئ مگر مسلمانان اشاره ده دې ته چې تقوا دې په ځان کې راوسته الله به دې مسلمان مړ کړي ښایسته خاتمه که غواړې د هغې یو طریقه ده ځان کې تقوا راولي بله فایده دلته دا راووته چې مؤمن سره غم د خاتمې پکار دی ولا تموتن الا وانتم مسلمون ممرئ مگر په ایمان باندې او دا هله کیدی شي چې موت هر وخت غم د اخرې خاتمې وکړو هلته مشکل دا دی چې موږ ته د مرګ پته نشته نو اوس که داسې وایي چې یاره موږ ته پته وایي هغه ورځې ته به پراته وو ډډه به م لګولې په ورځ به م ځان دینداره کړی میاشت مخکې کال مخکې به م دینداري شروع کړی خو کیدی شي نن ورځ زموږ اخرنۍ وي کیدی شي دا هفته اخرنۍ وي کیدی شي دا کال زموږ اخرنۍ کیدی شي دا روان رمضان زموږ اخرنۍ هېڅ پته نه لګي چې زموږ خاتمه به څنګه کېږي الله دې زموږ ټولو خاتمه په ایمان باندې وکړي واعتصموا بحبل الله جميعا او منګولې ولګوئ په رسۍ د الله باندې ټول ولا تفرقوا او مه ډلې ډلې کېږئ یهودو چې کله مدینه کې د دې انصارو دا محبت یو بل سره ولیدو که نه د اوس او د خزرج او دا خو هغه خلک و چې جاهلیت کې د دوی په کلونو دشمنیانې چلېدلي دي نو په یو مجلس باندې تېرېدونو د مؤمنانو یو بل سره خاندل را خاندل خوشحاله ناست نو هغوی پکې هغه پخواني جنګونو قصه شروع کړه یهود هسې وي هغه پخوا چې دوی ستاسو هغه نیکه وژلی و هغه ته وایي چې ستاسو هغه پلانی وژلی هغوی را ګرم کړو په یو بل پسې الله نصیحت وکړو چې نه منګولې د الله په رسۍ مضبوط ولګوئ ولا تفرقو ډلو ډلو کې به نه تقسیمېږئ د یهودو په چال کې به نه راځئ د اهل کتابو په چال کې او دا وسه پورې او د قیامته پورې ګورې د زمونږ د دین د دشمنانو دا طریقه ډېره کامیابه طریقه ده دا ګوي چې موږ یې په ډلو کې تقسیم کړي وو موږ یو بل
خلاف کړي د ملک په بنیاد باندې د ژبې په بنیاد دا پښتن دی دا پنجابی دی دا پارسیوان دی دا سعودی دی دا عربی دی دا سوډانی دی او دا انګریزی دی دا انډین دی دا کامیابه طریقه ده هغوی او چې کله ډلې ډلې شوې نو پوه شو چې ختم شوي او الله رب العزت را به چې سورة القصص کې د فرعون باره کې وایي وجعل اهلها شیعا د فرعون یو طریقه دا و چې د مصر دا خلک یې ډلې ډلې کړي وو دا د هغه خبیث هوښیارتوب و جدا جدا کړي نو چې جدا جدا شو کمزوري شو نو د هغه سره به چا بیا مقابله کړې خو که دا خلک ټول یو وې بیا د فرعون سره مقابله کوله د دشمن یو طریقه دا چې موږ کمزوري کړي په دې طریقې سره یو بل پسې مرپاسوي مسلمان لګیا دی مسلمان وجني ته کافر یو ته مرتد یو ته دیس یو ته دغه او هغوی زموږ تماشې کوي مسلمان دا ارمان کوي چې د مسلمان ملک خراب شو مسلمان دا ارمان کوي چې په مسلمانانو باندې یهود او نصارا راغلی بعضوی کوي الله یهودیان راولي په پلاني ځي والله دې نصارا ربې راولي والله دې په هندوان راولي دا د مسلمان ارمان دی چې زما په دې مسلمان ورور باندې دشمن راشي چې زما د دې خور بې عزتي وشي چې زما د دې مور بې عزتي وشي چې زما دا بچي در په در شي دا د مسلمان ارمان دی دا مسلمان به کامیاب شي په دشمن باندې الله وی راونیسئ رسۍ د الله مضبوطه رسۍ د الله قرآن د الله دین د الله کتاب د الله وحی د الله ټولې خبرې دې کې راشي او مه ډلې ډلې کېږي د دې نه فایده راووته چې په اسلام کې د دې نه منه راغلی ده په ډلو کې تقسیمېده په تنظیمونو کې په مذهبونو کې دا انسان کمزوری کوي بله دا چې بیا به که مسلمانانو کې دنه یې ډلې جوړې کړي نو بیا به د دوستي دشمني د څه دپاره وي د دغه ډلې دپاره به وي الله به دنه هیر شي پیغمبر به دنه هیر شي اوس خپل تنظیم پورې منښتی هغې کې چې څوک وي هغه به مسلمان وي او چې د هغې نه بهر وي هغه به کافر وي و د هغه دپاره به زندهباد مرداباد او د هغه جنډه کته او د هغه جنډه باد الله وي داسې به نه کوي واذکروا نعمة الله علیکم او رایات کئی نعمت دا اللہ پتاسو باندی اذ کنتم اعداء کلچی ویتاسو دشمنان فألف بین قلوبکم نمین واچول پمینز دزلون استاسو کی فأصبحتم بنعمته اخوانا نشویتاسو پہ احسان دا اللہ سر رونا رونا نعمت رایات کی دلته فائدہ او ګټه فائدہ تاریخ معلومه وه بیا هغه فائدہ لږ ساعت مخکې موږ ذکر کړی و پرون موږ ذکر کړی و بله ورځ موږ ذکر کړی چې تاریخ یادول ډېرې فایدې دي نو دلته به څه فایدې شي تاریخ یاد کړي هغه زوړ حال درته معلوم شو که نه نو نعمت به محسوس کړي بله فایده دا راووته د نعمت ته محسوسولو طریقه دا ده چې زاړه حالات را یاد کړي نو که چېرته الله د باندې رحم کړی نعمت یې در کړی دنیا د باندې پراخه کړي نو دا خلکو ته مه وایه چې دا زمونږ جیداد او نیکونه داسې را روان دي زوړ وخت را یادوه زوړ وخت چې را یادې نو یو خو یو ګټه فایده دی چې عجزي به د پکې پیدا شي دویمه دا چې د الله دا نعمت به محسوسوي چې محسوسې نو شکر به ادا کې وکنتم علی شفا حفرة من النار او وی تاسو په غاړه د کنده د اور نه فانقذکم منها نو بچ کړئ د هغې نه دلته فایده تاسو شوي په احسان د الله سره رونه رونه که الله نه یې غوښتلی والله که موږ رونه شوي وي او را به شي الله پیغمبر ته وایي که تا دا ټوله دنیا وی خرج کړی او تا دوی په منځ کې ورورولي نه شو راوستی دا خو الله دوی په منځ کې ورورولي راوسته او څه ناشنا ورورولي ده ګوره د اسلام د ورورولي چې نه پکې رنګ ته کتی کېږي نه پکې جبي ته کتی کېږي نه پکې پیسو ته کتی کېږي نه پکې نسب ته کتی کېږي نه پکې ملک ته کتی کېږي او ټول ورونه دي دا ورورولي
دا الله رب العزت احسان دے محض. نو الله وی تاسو په غاړه د کنده داسې کندې په غاړه وي چې هغه کنده د اور وه. او حدیث کې راځي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي خپل مثال یې ذکر کړی زما مثال وي د هغه سړي دی چې د اور په غاړه ناست دی او دا خلک راځي دی اور ته دانګي او وي زه د بړې نه رانیسم راکاږه مې دا خو د الله رحم و. نو تاسو یې بچ کړئ د اور. دلته بعض علما دا فایده ذکر کوي چې دا دلیل دی چې صحابه کرام ټول جنتیان دي ځکه چې الله ورته وایي ما تاسو بچ کړئ د اور نه. بیا چې څوک د صحابه کرامو په نقش قدم روان دي نو دا احسان په هغوی باندې هم د الله دی چې هغوی د اور نه بچ کړي دي. كذلك يبين الله لكم آياته دغه شان بیانوي الله تاسو ته احکام خپل لعلکم تهتدون د دې دپاره چې تاسو هدایت ومومئ. ولتکن منکم امه او وي دې ستاسو نه یوه ډله د امت تربیت روان دی. چې خبره کومه تېره شوه دې کې د امت تربیت و نو اوس د امت د تربیت دپاره الله بله یو خبره کوي چې هر وخت تاسو کې یوه ډله وي چې هغه د خلکو ته د ښه کار امر کوي او د بد نه دې منع کوي. دا غټه فریضه ده او دا یاده کوي دا په هر چا باندې لازم ده د هغه د وس مطابق د وس مطابق. حدیث کې راځي تاسو کې څوک ناروا کار ویني نو په لاس دې منع کړي که په لاس نشي په ژبه که په ژبه نشي په زړه کې دې بد وګڼي دا ځای دې ورته پرېږدي خو هر انسان به د وس مطابق لګیایي. خلکو ته به د ښه کار وایي د بد نه منع کړي. دا خیرخواهي ده او دا ورورولي ده. ګوره دا پکې غټ مناسبت دی چې د تېر شوي آیت کې وایي چې تاسو الله رونه کړئ نو د ورورولۍ تقاضه دا ده چې ما او تا د یو بل خیرخواهي وکړو او خیرخواهي دا ده چې زه تا په غلطه وینم نو تا منع کړم او تا ته د ښه کار ووایم چې ښه کار کوه او ته ما په غلطه وینې ما منع کړي او ما ته د ښه کار ووایې دا د ورورولۍ تقاضه ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که داسې مو ونه کړه نو هغه عذابونه به د باندې راشي کوم چې بني اسرائیلو باندې راغلي او دعاګانې به د الله نه غواړي الله به د نه دعاګانې نه قبلوي. دا لویه فریضه ده چې ډېرو خلکو په دې کې کوتاهي کړې ده. دا ته به مخکې به سړی لګي نشې تماشې کوي دی ورته غږ نه کوي. دا ته به مخکې به ډمتوب سندرې دا لګېدلي دی دومره مقدرې نه وایي چې دا ناروا دي هغه ځای ورته نشي پرېښودی. او رسول الله سلم وایي د دې نه اخوا د شړشمو د دانې امره ایمان نشته چې سړی هغه ځای نشي پرېښودی. سړی په زړه کې هم بد نه ګڼي. یو سړی به لګیایي زموږ په مخ کې به د الله سره دښمني کې موږ ورته غږ نشو کولی. ایماني غیرت د ډېرو نه ختم شوی دا حقیقت دی. او لرې مه ځه کور کې به ښځه لګیایي بېدیني به کوي دی ښځې ته نشي ویلی بهر خو پرېږده بهر ډېر ګران کار دی. د ده بچی به د ده په مخ کې ګیره خرئ د ده په مخ کې به نشې کوي د ده په مخ کې به ډمتوب کوي دی ورته غږ نشي کولی. نو دا دلیل دی چې د سړي ایماني غیرت کې کمی راغلی دی. الله دې موږ کې پیدا کړي. او وی دي ستاسو نه یو ډله یدعون الی الخیر چې دعوت به ورکوي نیکۍ ته ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر او امر کوي په نیکۍ او منع کوي د بدۍ نه. المعروف المنکر دې باره کې علما اوږده اوږده تعریفونه کوي. لنډ مختصر جامع تعریف هغه دی المعروف هر د خیر کار ته وایي چې الله او د الله رسول موږ ته ښوولی دی. منکر هر ناروا کار ته وایي چې الله او د الله رسول د هغې نه منع کړی دی. واولئک هم المفلحون او دا کسان هم دوی کامیاب دي. ولا تكونوا كالذین تفرقوا واختلفوا او مه کېږئ تاسو په شان د هغه چا چې هغوی جدا جدا شول او اختلاف یې وکړو. مخکې موږ ته وایي چې تاسو په ډلو کې مه تقسیمېږئ تاسو رونه یې اوس موږ ته وایي تاسو دغه د هغو په شان مه کېږئ. دلته اشاره اهل کتابو ته ده. هغوی په ډلو کې تقسیم شي اختلافات یې کړي او داسې بدبخته اختلافات یې کله کړي من بعد ما جاءهم البینات وروستو د دې نه چې راغلل هغوی ته ښکاره دلیلونه. داسې ایتونه مخکې تېر شوي دي هلته مونږ
وضاحت ډېر ښه کړی وأولئک لهم عذاب عظیم او دغه کسان دوی دپاره عذاب لوی دی. اوس الله د آخرت تذکره کوي یوما هغه ورځ یا خو وایي چې وی عذاب دی لوی عذاب دوی دپاره نو دا عذاب په دغه ورځ دی وی د آخرت ورځ یاد دی یا معنی یوما رایاده که هغه ورځ چې داسې به کېږي نو د دې ورځ د یادولو دا فایده شوه چې ته به د ډلو نه ځان ساتي ته به د اختلافاتو نه ځان ساتي او ته به د ښه کار خلکو ته وې او د بد نه منع کوې ځکه چې تا ته به قیامت رایادي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه په هغه ورځ چې سپین بشي بعض مخونه او تور بشي بعض مخونه سپین بشي پړقېږي به بل ځای کې هم دا خبره به راشي یو څو ځایونو کې دا پړق دا سپینوالی د ایمان به د رنګ نه دی تور بشي بعض د دې خبره به هم راشي روانو ایتونو کې یو څو ځایونو کې تفصیلي د غم د لاسه د ذلت د لاسه د تکلیف د لاسه فأما الذين اسودت وجوههم بس هر چې هغه کسان دي چې تور بشي مخونه د هغوی اکفرتم بعد ایمانکم وبه ویلی شي هغوی ته ایا تاسو کفر کړی دی وروستو د ایمان ستاسو نه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون نو وسکئ عذاب په سبب د هغه څه په سبب د هغې چې تاسو کفر کوو وأما الذين ابيضت وجوههم او هر چې هغه کسان دي چې سپین شي مخونه د هغوی ففي رحمة الله نو هغوی به په رحمت د الله کې هم فيها خالدون هغوی به په هغې کې همیشه د دې نه دا فایده راووته چې د ایمان او د کفر د دیندارۍ او د بېدینۍ اثرات په مخ باندې راښکاره کېږي دا په دنیا کې هم راښکاره کېږي دا په آخرت کې هم راښکاره کېږي او د ایمان خاوند یې پېژني د سړي د مخ نه پته لګي خو هغه سړی اندازه لګولی شي چې هغه په خپله د ایمان او د دیندارۍ خاوند کله بېدینه پې هم پوه شي یاره د سړي د مخ نه پته لګېده سیماهم فی وجوههم من اثر السجود صحابه کرام مبارک الله وي د هغوی په مخونو کې نښې وي د سجدو او د دیندارۍ د لاسه دا نښې به په آخرت کې وي او هغه نښه پړقېده سپینوالی بېدینه سړي ته وګوره د دنیا کې د مخ کې برکت نه وي د مخ کې سیر نه وي او دا زنانه اکثره وي ملایکو ته یې سمه کډه کړې ده مخ نه دا سړي ته پته ولګېږي چې ته وګورې تور وي دا مخ رنګ نه ګناهونو د لاسه دې سړي ته تور تور ښکاري دا به په آخرت کې وي الله دې زموږ مخونه سپین کړي په دنیا کې او په آخرت کې او الله دې د دغه توروالي نه کومه چې د بېدینۍ د لاسه په مخونو راځي الله دې د دې نه موږ په دنیا او په آخرت کې وساتي تلك آیات الله نتلوها علیک بالحق دا چې تیر شو ایتونه د الله دې لولو موږ دې لره په تا باندې په حق سره وما الله يريد ظلما للعالمين او نه دی الله چې وغواړي ظلم کول په مخلوقاتو فایده الله وی د آیتونه زه په حق سره بیانوم ولې بیانوي ځکه چې الله ظلم کول نه غواړي بې د نبي بې د کتاب نه بې د وضاحت نه چاله عذاب نه ورکوي ځکه چې بیا خو به ظلم شي کس به وایي چې الله تا راته نه و بیان کړی تا راته نه و واضح کړی الله د باندې حجت قایم کو نو بیا خو الله ظلم ونه کو کنه ظلم بیا چا وکړو بیا دې کس په خپله وکړو ولله ما فی السماوات وما فی الارض او خاص د الله دپاره هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وإلى الله ترجع الأمور او خاص الله ته ورګرځولی کېږي ټول کارونه دا خبره ولې وکړه فایده یاده کړه
مخکې موږ ته ووایي چې نصیحتونه وکړو موږ ته دا کوئ دا مه کوئ دا کوئ دا مه کوئ دا شان د اهل کتابو اعمال ذکر کړو اوس دا خبره وکړئ چې د الله خو بادشاهي پراخه بادشاهي ده اشاره ده دې ته د انسانانو بد اعمال الله ته نقصان نه ورکوي او د انسانانو ښه اعمال الله له فایده نه ورکوي ځکه چې هغه داسې عظیم باچا دی کنتم خیر امه وی تاسو غوره امت ته لا نصیحت روان دی امت چې تاسو غوره امت یې نو دا خپل غوروالی ختم نه کوي یا تاسو غوره یې خو الله د بعضو کارونو د لاسه غوره کړي یې دا نه چې تاسو به ډډې لګولي هغه کار کوئ چې تاسو په دې غوره امت کې یې دغه شان اشاره دی ته ده تاسو غوره خلک یې معنی ته تاسو پورې دا کچه دا سپک کارونه الله د نافرمانیانې تاسو پورې مزه نه کوي کله سړی سړي ته وایي که نه مړه ته خو ته دروند سړی ته خو ښه سړی یوازې په دې جمله کې درته نصیحت پروت وي دا شان فایده تاسو غوره امت یې نو داسې نه چې د اهل کتابو په چالونو کې او د هغوی په دعوتونو کې او د هغوی په قصو کې راشي اخرجت للناس راویستلی شوي یې دپاره د خلکو فایده او غټه فایده فایدمن انسان او عظیم انسان او اوچت هغه دی چې د هغه نه خلکو ته فایده وي دلته ده که نه خبره تاسو غوره امت یې ویستلی شوي یې د خلکو دپاره نو که ته صرف د ځان نه تاویږي را تاویږي نو ته په هغه اوچتو خلکو کې نه یې داسې کس ته ځان نه جوړ کړي چې خلک دنه فایده اخلي په هر باب کې په هر قسمه طریقې سره دا امت غوره دی د یو څو کارونو د لاسه تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر امر بکوی په نیکۍ سره او منع بکوی د بدۍ نه وتؤمنون بالله او ایمان بلرئ په الله باندې او چې دا خبرې پکې نه بیا غوره نه شو په دې خو نه دی لکه د یونیم سړي ډډه لګولي او موږ وایو زموږ پلانې زموږ نیکه وي پېژنه به دا کول زما پلار 20 ګزه ټوپ والی دی بل وایي زما هغه 30 ګزه والی او دا کیسې روانې عمل له راشه کردار له راشه دلته کې څوک سوال وکړي چې دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر مخکې ذکر کړو او ایماني وروسته ذکر کړو حالانکه ایمان مخکې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وجه د هغې دا ده چې دا ایمان دا خو ټولو امتونو دپاره او ټولو امتونو راوړی دی کوم چې به وکړي د الله منونکي او دیندار هر چې دا فریضه د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده نو دا دې امت پورې داسې خاص ده چې داسې نه وه پخوانو امتونو پورې خاص نو ځکه یې هغه خاص مخکې ذکر کړو پوه شوئ که نه ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم او کچرته ایمان راوړی وی کتاب والو خامخا دا به غوره وی د هغوی دپاره مهربان رب د هغوی پکې بیا یاد کړو سړی حیران شي د الله دې رحم او کرم ته په دې ځای کې پکې هغوی هم راننویستو منځ کې هغوی له بیا دعوت ورکړو یاره وایي که دوی منلی وی هم به ډېره ښه وی ښه به څنګه به ښه وی یعنې دوی به هم په دې غوروالي کې دننه راغلی وی او دا شرف به دوی ته میلاو شوی منهم المؤمنون بعض د دوی نه مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او ډېر د دوی نه نافرمانه دي عدل او انصاف د الله الله وایي مؤمنان پکې شتي ګورئ ټول داسې نه دي لکه بعضو پر رسول وسلم ایمان نور راوړی عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د هغه په شان نور الله وایي شتي پکې منونکي خو اکثر نه منونکي دي دا حقیقت دی لن يضروكم الا اذى هیڅ چېرې نقصان نشي درکولی دوی تاسو ته مګر ضرر د جبې
خبره ده الله اهل کتابو باره کې وایي چې د دوی نه یریږئ مه هلته یې موږ ته وایي چې تاسو غوره امت یئ د دوی په قصو کې به نه راځئ نو د دې نه مه یریږئ چې دوی به تاسو له نقصان درکړي په دین مضبوط اوسئ اذن د اذن کې د تنوین یې دې دپاره راوړی چې معمولي تکلیف به درکړي نور به څه تکلیف تاله درکړي خو دغه دی چې د ژبې ضرر به درکوي تاسو پسې به لګیئ په شیشه به درپسې قصې کوي کنځلې به کوي په سپکه به م یادوي دي که او که چېرته خبره مخامخ جنګ له راله نو دلته الله یو ناشنا حقیقت بیانوي خصوصا د یهودو چې دا ډېر بزدله قوم دی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او که چېرته جنګ کوي دوی تاسو سره يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ نو راوابړئ تاسو ته شاګانې وبتښتي ثم لا ينصرون بیا به د دوی سره هیڅکله یا هیڅ مدد ونه کړی شي نو مه یېرېږئ په جنګ کې دوی تاسو ته مخامخ نشي ودرېدی او که په شیشه لګیا یو لګیا دي نو هغو تاسو له به څه نقصان درکړي ضربت علیهم الذله والی شوی دی په دوی باندې ذلت داسې آیت کوم ځای کې تېر شوی سوره بقره کې هلته تفصیل ذکر شوی او هلته د دې ښه وضاحت شوی چې ولې الله په دوی باندې دا ذلت والی د همیشه دپاره دلته الله بیا دا خبره کوي د دوی نه مه یېرېږئ الله وایي ستاسو را دشمن ذلیله دی او په دوی د ذلت وهلی شوی دی معنی ده چې د ذلت د دوی نه جدا کېږي او دوی د ذلت نه جدا کېږي اینما ثقفو هر ځای چې دوی وموندلی شي یعنی هر ځای کې چې په هر زمانه کې چې دوی به ذلیله وي الا بحبل من الله مگر چې منګولې ولګئ په رسۍ د الله باندې وحبل من الناس او په رسۍ د خلکو باندې ګوره لفظي ترجمه محض کافي نه ده چې سړی په قرآن پوه شي قرآن باندې پوهېدو دپاره لازم د علماو سره ناسته پکار او تفسیر ته رجوع پکار ګوره څومره مزه کې د قرآن چې سړی داسې روان وي او پوهېږي پرې دا هله کېدی شي چې کله استاذ وي کله کتاب وي محنت او کوشش یو سړی که دې حده پورې منډه وي زه به ترجمه صرف وکړم نو صرف په ترجمې سره سړی به قرآن نه پوهېږي که صرف ترجمې سره موږ پوهېدی خو مزې به وي نن به موږ په 10 یا 11 سپاره کې روان وي ترجمه به کولی روان به خبره موږ ودرېږي وضاحت چې دې څه مطلب شو دا آیت ولې دلته راغی دا ولې دلته راغی دا ولې دلته راغی او د دې څه مطلب شو چې په دوی ذلت دی خو که دوی راونیسي رسۍ د الله یا رسۍ د خلکو لازم به ته تفسیر ته واپس کېږي نو دې کې ډېرې خبرې یو ده چې که چېرته دوی منګولې ولګوي په رسۍ د الله دې نه مراد اسلام دی د ذلت د دوی نه په دې طریقې سره ختمېدی شي چې دوی څه شي مسلمانان شي یا رسۍ د الله حکم د الله باندې عمل وکړي او هغه جزیه او ټیکس ورکول دي بعض علماو دا ویلي په دې سره دوی بچ کېدی شي رسۍ د خلکو یا خو رسۍ د خلکو نه مراد مؤمنان دي او یا عام خلک دي بعض علماو دي نه مؤمنان مراد دي یعنی د مؤمنانو رسۍ څنګه یعنی چې مؤمنان د دوی سره عهد او معاهده وکړي چې موږ به تاسو ته څه نه وایو تاسو په امن یئ بس صحیح ده لکه مدینې د یهودو سره شوي نو دا اوس دوی بچ شو د چا د لاسه مؤمنانو د لاسه بعض علما وایي نه دلته الناس عام دی دې نه مؤمن او کافر مراد دی نو که کافر تی مراد شي نو بیا به څنګه وایو نو وایي که چېرته دوی د زورورو خلکو سره پناه والي په دې بچ کېدی شي که نه شي ذلیله دي خو یو داسې کافر را پیدا کړو چې هغه ډېر طاقتور دی او د هغوی د ملا نه شاته پټ شو نو دا واضحه خبره ده وباءوا بغضب من الله او اخته شوي دي دوی په غضب د طرف د الله نه
وضربت عليهم المسكنه او والی شوی د په دوی باندې خواري. ټول تفصیل مخکې تیر شوی دی. او هغه کسان چې مخکینی درسونو کې نه نو د هغوی کمی دی. او موږ ځای په ځای چې هر ټکی بیانو تفصیلا قرآن کله ختمیږي. ذلك دا بدي وجه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله چی یقینا دوی بکفر کو بایتونو دا اللہ باندی ويقتلون الأنبياء بغير حق او جلب پیغمبران پنا حقا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون دا پا دی وجہ چی دوی نافرمانی کولا او دوی چی دا حد نبی تیر و تل کول. اللہ چا سر ظلم نکی دا مجرمان. اس گورا اللہ رب العزت دی عدل و انصاف تا وی پا دوی ذلت والی شوی دی دا دی سیری کی دی شلی چا زرت راشی چی جرا طول با یو شانی نا. اللہ وی نخن خلق پکیشتی لیسو سواء ندی دوی طول یوشان. طریقه ازدکد اللہ نا کلا دی چا سرونه لگی بلو توی نا اپلانے پکی خدنا مڑا لرکت دوی تو گراو دا خوالی تو گراو دیو کستلا سرا طولو بگز راکا کی دا وچو سر لام دس وزی ولی ذکر چی الترد دیو کس سرن لگی دشمنی کی بم انصاف کے دارت اللہ خی دشمنی کی بم انصاف کو. اللہ ویطول یوشان ندی من اہل الكتاب امت قائمہ بعض دا اہل کتابون یوڈل دا چی ولاړ دا یا ولاړ دا پا دین دا اللہ دا مطلب دا یا ولاړ دی دا شپی دا اللہ کتاب الولی یتلون آیات اللہ آناء اللیل الولی آیتون دا اللہ پا وقتونوش دشپکی وهم یسجدون و دوی سجدے کئی. خدا غدی اغا ایمانی چی راوڑے دا سنے چستا حضرت راشی چی یعنی وسم پا یہودیت پاتی دی وخا خلق تی تیسی کی دی شی اسلام نمانی نو خلق تی دا آغا دی چی پا یہودیت کیو و بے ایمان راوڑو چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیدو چی کل قرآن ولیدو. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان لری پا اللہ و بورز رستنی ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر او حکم کی پنے کی سراو من کی دبدینا ویسارعون فی الخیرات او تادی کی پنے کیانو کولو کی وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ او دبکسان دنیکانو ندی وما يفعلوا من خير فلن يكفروه او اگا چی دوی کئی نیک عملنا نو هیچری بمحروم نشد ثواب داغینا والله علیم بالمتقین او اللہ پوہ دے پا متقیانو باندی. یاد کدا خبر ویلی کا زان سر وما يفعلوا من خير فلن يكفروه یو معنی خودی دا کم چی منگ بیانا کر او آغا چی دوی کیسا نیک عمل نو هیچ چری با محروم نشی اگه دا ثواب یا او آغا چی دوی کیسا نیک عمل آغا با ہیر نکڑی شی اللہ با ہیر نکی او آغا چی دوی سا نیک عمل کئی دا آگه نا انکار نشی که دے اب لازم ہوئی چاو نیک عملی کڑے تھی. نو یاد کدا خبر ہر عمل چی دا اللہ دا پارا کے کنا دا نیری کی او ہر عمل چی دا اللہ دا پارا کے کنا دا دی دا ثواب نے سکنا محروم کی او ہر عمل چی دا اللہ دا پارا کے کنا دا گین انکار نشی کے دی. محنت کوا کوشش دا اللہ دا پارا کوا دی ہر سبت لباتا ملاوش بیا اللہ واللہ علیم بالمتقین واللہ پوہن یعنی اللہ تا پتہ رہی سوک تقوادار دے سوک ندے سوک دا اللہ دا پارا لگیا سوک ندے او چا دا اللہ دا پارا سمر قربانی ورکڑی دا چا لگا چا دیر دی ہر سا اللہ تا پتہ نو سچی دی کڑی دی پری دا اللہ تا تردی چی کچر تا نیک کار لروان وی کنا
او د نیکۍ طرف ته روان وي او په دې خپه باندې دې هسې دوړه لګېدلي که نه دا دوړه به هم د قیامت په ورځ ګوایي ورکوي چې ته دا دینداري کړې وه فلن یکفرو الله وایي دغه نه انکار نشي کېدی د دغې د ثواب نه دوی نشي منع کېدی هر څه به ګوایي ورکوي دا بدن دا اندامونه دا انسانان دا ځمکه دا اعمال ته صرف زور عمل له ورکه دغه پرېږده چې د دې به څه کېږي او چاته به معلوم وي او که نه به او چاته به یاد وي او که نه دا قصې پرېږده اوس الله رب العزت دا خبره ذکر کوي چې د کافرانو چې کوم مالونه دي او بچي دي دوی له فایده نه ورکوي مناسبت دا دی مخکې ووایي چې د مؤمن عمل نه ضایع کېږي وی که وی نه وي اوس یې نږدې وایي چې د مؤمن عمل نه ضایع کېږي اوس الله وایي د کافرانو هغه ضایع دی ځکه چې بنیاد نشته دغه شان مؤمنانو ته پکې اشاره ده چې د دوی په مال او په بچو دوکه نه شي ګورئ چېرې مال ورسره ډېر دی یا دنیا یې ډېره پراخه ده بعض نن سبا هم وایي که نه هره ته وګوره د دوی د دنیا ته ته وګوره د کافرانو د ملکونو ته او دې ته او دغې ته الله په دې مه دوکه کېږي ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړی دی لن تغني عنهم اموالهم هیڅ چېرې به لرې نه کړي د دوی نه مالونه د دوی ولا اولادهم او نه بچي د دوی من الله شیئا د عذاب د الله نه څه شی دغه شان آیت د سورة العمران اولني آیتونو کې تېر شوی دی هلته وضاحت ښه شوی واولئک اصحاب النار او دغه کسان خاوندان د اور دي هم فیها خالدون دوی به په هغې کې همیشه وي اوس که څوک ووایي چې د دوی مالونه دوی له څنګه فایده نه ورکوي او دا بعض چې پکې ښه کارونه کوي ښه کارونه پکې نه کوي بعض دغه شان بعض لګیا دي دا مالونه د الله د دین په مقابله کې لګوي نو د دې دواړه قسمه نفقې فایده نشته که دوی ښه کارونه کوي فایدې نشته ولې بنیاد نشته د الله دپاره خو نه کوي که د دې دپاره لګوي چې یاره موږ به د اسلام په مقابله کې ولګو نو موږ ته به دې فایده ورسي الله وایي دا هم پالتو لګیا دي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال دا هغه څه چې خرج کوي دوی په دې ژوند دنیوي کې کمثل ریح په شان د حال د هغه سیلۍ دی فیها صر چې باغې کې ډېره یخني صر بعضو تفسیر کړی چې دې مطلب یخ دی ډېر یخ دومره یخ چې فصل ورسره وسوځي او بعضو ویلي اور ته مراد دی او مشهور یخ دی خو که اور شي او که یخ شي خو دواړه فصل له نقصان ورکوي او مقصد دقه یې دلته بیانول اصابت حرث قوم ورسیږي فصل د یو قوم ته دا سیلۍ په یو فصل باندې ورله څومره یخه سیلۍ ده داسې یخه چې بدن د انسان ریجوي نو هغه به د فصل سره څه کوي یا داسې سیلۍ چې پکې اور دی اور ځان سره راغستی دا په یو فصل ورله خو داسې قوم په فصل ظلموا انفسهم چې ظلم یې کړی په ځانونو خپلو څه ظلم یې کړی کفر یې کړی فاهلکت نو تباه کړي هغې لره هغه فصل لره څه فایده شته دوی د مال لګولو دغه شان بل یو کس هم دی نږدې سوره بقره کې تذکره شوی ریاکار بارک الله فیک وما ظلمهم الله ظلم نه دی کړی په دوی باندې الله ولكن انفسهم یظلمون او مگر دوی په ځانونو خپلو باندې ظلم کوو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ته اوس یو بل نصیحت بیانېږي چې په دې باندې عمل وکوي
تربیت د مؤمنانو پکې روان دي او هغه دا چې په دشمنانو کې رازدار منیسئ. دشمنان څوک دي؟ نه، کفار، مسلمانان نه علاوه چې هر څوک دی رازدار یې منیسئ. دا د الله نصیحت دی. ګورئ ولې؟ ځکه چې الله وایي ګورئ دوی هیڅ کمی نه کوي ستاسو په خرابولو کې، ګورئ ستاسو په تباهۍ کې. نو چې ته رازدار کې او رازونه ته بیان کې او ځان ته رانږدې کې، د ده نه به پاتې شي. ته مه کوئ. الله وایي داسې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا بطانا منیسئ تاسو رازدار من دونکم سوا ستاسو نه بل څوک. ګوره بل څوک کې ټول کافران رالو. او کله عمر بن خطاب رضی الله عنه چې پته ولګي چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه ځان سره یو کاتب یو لیکونکی یې ښودی دی چې هغه غیر مسلمه دی، قار شو ورته. تا وایي که هدایت نه دی لوستلی. اوس که غیر مسلمه چا سره یي داسې ځي کې داسې مزدوري ورسره کوي چې هغه د رازونو سره او د پټو دغه سره تعلق نه ساتي، هغه جایز دی. خو چې تا اوس کافر ځان سره رازدار جوړ کړی دی او په دې اعتماد او یقین دی، د ده ظاهري خندا ته او د ده ظاهري اخلاقو ته به نه ګوري. ګورئ الله څه وایي لا یألونکم خبالا، هغوی کمی نه کوي په تاسو کې د فساد. خبالا هیڅ کمی نه کوي په تاسو کې د فساد او د نقصان. کاغه نقصان د بدنونو دی، کاغه نقصان د دین دی، کاغه نقصان د ملکونو دی، کاغه نقصان د امن دی، کاغه نقصان د عقیدې دی، کاغه نقصان ځوانانو ته دی، کاغه پیغلو ته دی. خو پرېږدیم نه. ګورئ کوشش به کوئ. ودوا ما عنتم، خوښئ دوی هغه څه چې تاسو پې په مشقت کې پرېوځئ. دوی خوښئ چې مسلمانان عمر له پسه کي په تکلیف کې. بعض کافران وایي که نه یاره پلاني مسلمانانو ملکونو کې جنګ روان دی، موږ پې د افسوس او د غم اظهار کوو، موږ پې خفه یو. الله وایي ودوا ما عنتم، دوی خو غواړي هغه څه چې تاسو په مشقت کې واچئ. دوی خو ستاسو لپاره تکلیف غواړي، دوی خو ستاسو لپاره بد امني غواړي. مؤمنانو ته الله وایي هوښیار اوسئ، د خپل دین خیال ساتئ، د خپلو عقیدو خیال ساتئ، د خپلو مسلمانانو ورونو سره ورورولي مضبوطه کوي. خو چې موږ لګیا شو او خپل ورونه په خپلو لاسونو خرابوو، خپل ملکونه په خپلو لاسونو خرابوو، خپل امن په خپله خرابوو او ارمان کوو چې د مسلمانانو دا پلانې ملک دی خراب شوی او دا پلانې دی تباه شوی، برای دشمن ته ضرورت شته؟ نه. الله دې د مسلمانانو په حال رحم وکړي او الله دې موږ د دشمن د چال او د چلون نه وساتي. قد بدت البغضاء من افواههم، یقینا ښکاره شوې ده کینه د خولو د دوی نه. واضحه ده چې دوی تاسو سره څنګه چال چلن دی او څه کول غواړي، خو د دوی د خولو نه راښکاره شوې ده. ویلي دي ځای په ځای، لګیا دي کوي. وما تخفي صدورهم اکبر، او هغه چې پټوي سینې د دوی ډېرې لوی دي. هغه لوی خبرې دي په سینو کې چې پرتې دي، هغه له تاسو ته پته هم نشته. د هغه رب دا خبره کوي چې هغه په زړونو عالم دی. وایي په زړونو د دوی کې ګوره تاسو ته لوی خبرې پرتې دي. دغه پرېږدئ د کومې چې راښکاره کړي د دې نه ګټې پرتې. قد بینا لکم الآیات، یقینا بیان کړي دي موږ تاسو ته نښې. نښې د څه؟ نښې د کافرانو د دشمنۍ. ان کنتم تعقلون، که تاسو عقل لرئ او چې د عقل نه خالي نو هغه به څنګه پوه کړي. ها انتم اولائی تحبونهم، خبردار تاسو اے مومنانو
اغا کسانی چی مینه کوئی تاسو دا غوی سره ولا يحبونكم وغوی مینه نکی تاسو سره. دلته یو غټ سوال زړه ته راځي یعنی مؤمنان څنګه د کافرانو سره مینه کوي؟ الله وایي تاسو سره مینه کوي تاسو سره نه کوي. نو یا خو دې کې نصیحت د هغه مؤمن دپاره دی چې کافرانو سره، هغه مسلمان دپاره چې کمزوری دی او کافرانو سره محبت دی، داسې شتي پکې هغه محبت ته کفر درجې ته نه دی رسېدلی. یا بعض مفسرین وایي دلته هغه کافران چې هغه منافقان دي ظاهره کې موږ ته ځان ښه کړی دی یا وایي موږ اسلام منو، نو موږ خو په زړونو نه یو پوه که نه، نو موږ به ورسره څه کوو؟ مینه به کوو او په دې د سړی ملامته نه دی. الله وایي تاسو خو سره مینه کوئ، وګوره یاده کې تاسو سره مینه نه کوي. ګورې فرق ته وګوره. وتؤمنون بالکتاب کله، او ایمان لرئ تاسو په کتابونو ټولو باندې. ستاسو دا اخلاص دی، ستاسو دا دینداري ده چې هر آسماني کتاب تاسو منئ، دوی خو یې نه مني. وَإِذَا لَقُوكُمْ او کله چې مخامخ شي تاسو ته قالوا نوی آمنا من ایمان راوړی دی. وَإِذَا خَلَوْا او هر کله چې جدا شي عضوا علیکم الانامل من الغیظ نو چکونه لګوي ستاسو په خلاف په سرونو د ګوتو خپلو د وجې د غوسې نه. داسې غوسې دي موږ ته. الله وایي دا خو مخامخ تاسو سره خاندي را خاندي او جی جان کوي، چې جدا شي نو دومره درته کار دي که نه چې په دې خپلو ګوتو چکونه لګوي چې دې خلکو سره سي چلو کړو. دا خلک به زمونږ خیرخواهي وکړي، دا خلک به زمونږ امن، زمونږ خوشحالي، سکون غواړي؟ نه. ځان هوښیاران جوړول پکار دي. ډېر ځوانان د کافرانو په چال چلونو کې راشي او د مسلمانانو خلاف بیا هغوی استعمالوي، خصوصا دا چې کوم لاړ شي بهرو ملکونو ته او لارې ورته پراخه کړي، نو دوی له ډېر احتیاط پکار دی. ګوره ډېر احتیاط. او داسې ډېر شوي دي چې هغه ځوانان بیا د هغه ملک خلاف استعمالوي، کوم ملک نه چې راغلی د مسلمانانو ملک، اکثر والعیاذ بالله دا دین پې پرېږدي مرتد شي نو بیا په دین پسې لیکي. او داسې پکې ډېر شوي دي پکې ډېر. نو هوښیار اوسئ. الله دې موږ د کافرانو د خباثتونو نه وساتي. قل موتو بغیظکم ته ووایه مړه شئ په غوسې خپلې سره. موږ څه وکړو؟ دا دین د عزت دا خو الله موږ له راکړی دی. ستاسو د خفګانو د غوسې د لاسه څه وکړو؟ دین پرېږدو. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله پوه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي. غوسې ته وګوره او حسد ته وګوره. ان تمسسکم حسنة تسؤهم، که چېرته ورسي تاسو ته ښه حال خفه کوي دوی لره. حسنه ښه حال ته وایي، په دې کې هر قسمه خوشحالي راله. که چېرته ورسي مؤمنانو ته خوشحالي نو دوی پې خفه کېږي. وان تصبکم سیئه، او که چېرته ورسي تاسو ته بد حال، سیئه مصیبت، سخته، غم، ډړ، تکلیف، چې تاسو ته ورسي یفرحو بها، خوشحالیږي په هغې سره. لږ ساعت مخکې ما تاسو ته ووایي که نه، په دې به نه دوکه کېږي چې تا ته وایي چې زه راسره غم کې شریک یم. زړه کې ښه خوشحاله دی. او چې ستا په خوشحالۍ تا سره خوشحالېږي نه، الله وایي ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، ستا په ترقۍ خفه کېږي. خو الله رب العزت یو طریقه موږ ته ښوولې ده، ښه یاد یې کړه. وان تصبروا وتتقوا، او که چېرته صبر وکړو تاسو او تقوا مو کړه، لا یضرکم کیدهم شیئا،
نقصان بدر نکی تاسو تا چلون داغوی هیس نقصان خو منگا غلار پر خود دیدن دو خبری دی سر صبر و تقوی کدام پزان که اللہ وی راوستو کنو نو دوی گرتا سو لیس نقصان نیشی در کولی او دا یادکا دل تصریف مراد کافر ندی ہر دشمن کا اگر مسلمانانو کی ستا دشمن دے کنا او ستا خلافی چلون جوڑ کری دا بچ کے دو لار صبر او تقوی دینداری زن کرا والا اللہ دی دا داخلی دشمن نم ساتی اللہ دی دا خارجی دشمن نم ساتی اللہ دی دا جادوگر نم ساتی دا کوڑو دا منترو نا دا بد نظر نا دا پیریانو نا دا انسانانو نا دا دشمن نا دا دوست دا منافقت نا ہر سر دی اللہ ساتی دا واجی دا کافرانو پورا خبر نا دا بل دا کتا فائدہ دا کا چی سمر دی دا رب سر رابطه مضبوطی دا نو دومره با مضبوط دیوال جوڑی کی ستاو دا دشمن پا منز کی دی دیوال فائدہ بسی پا امن بشی نو دشمن با نقصان نشی در کولی ان اللہ بما یعملون محیط یقینا اللہ پاک عملونو چی دوی کئی را گیرون کے دے خپل علم و قدرت کے اللہ مار سرا گیر کری غم مکوی دا سوچ مکوی چا اللہ دا کافرانو دے چال چلونو نا خبر آتی سواب انشاءاللہ دا یوصل یوشتم آیتنا شروع کو او دیر خوندور آیتون را روان دی دا کافرانو دا چال چلونو خبر شوی دا نو بیا با دا بدر دا غزا او دا وحود دا غزا تذکر سبا کی چی گورا کافران پا سی ارادہ را کریو خو چی کل مؤمنانو کی تقوی و صبرونو اللہ سنگ دا کوئی مرست اکڑا پا بدر کی او چی کل آگا صبر کی لکمی دا بازو خلکو را گلے ہو نو پا وحود کی آگا فتح پا شکست بدلا شوا دی با انشاءاللہ سبا تفصیل کو اللہ دی من پوہ کی پا قرآن باندی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد